د تادین خان تازه امر صحیح ویلي او څنګه پاکستان ته ضربه رسول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان امر کړی چې له دې وروسته به په کندهار کې کالداري نه چلیږي او راکړه ورکړه به په افغانیو کیږي. هغه امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په معاملاتو کې د کالدارو د استعمال مخنیوی وکړي او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. دوی یادولو ته چې تورن جنرال تادین خان یو د پاکستان له سرسختو مخالفینو څخه دی او په بیلابیلو برخو کې یې سخت جواب ورکړی. له دې وړاندې کندهار کې د افغان امنیتي او پاکستاني ځواکونو جګړه کې هم 18 پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اړولې وه او دا ځل غواړي یوه بله ضربه هم ورکړي او خپل افغاني رواج او د پاکستاني کالدارو لمن ټوله کړي چې له دې سره به د افغانیو ارزښت لوړ او د کالدارو ارزښت به خورا ټیټ شي. په همدې حال کې د کندهار والي حیات الله حیات ویلي چې د کندهار اوسیدونکي او شرکتونه د افغانیو د رواجېدو لپاره 2 اونۍ وخت لري او د کندهار د ادارې لخوا پوره چمتووالی نیول شوی دی. په هر حال تادین خان د امر وروسته له هغې کوي چې له دې وړاندې خوست، ننګرهار او نورو ولایتونو کې هم د کالداري د بندېدو لپاره خوندور کمپاین روان دی او ژر به په افغانستان کې د کالدارو جنازه پورته شي. د کالدارو د بندېدو په اړه که څه هم وړاندې هم مبارزې شوې وې او د بندولو هڅه یې شوې وه، خو دا ځل داسې ښکاري چې دا مبارزه جدي ده او خلک هم پوره همکاري کوي او نور نه غواړي د هغه هیواد پیسې د په افغانستان کې وچلیږي چې کلونه یې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې. دا ځل والیان او قومندانان هم جدي ښکاري او دغې مسئلې ته د تادین خان په څېر قومندانانو پام د کالداري ختمېدل یقیني کړل. په هر حال ستاسو په نظر دغه پروسه څنګه دوامداره ساتل کېدای شي او د پاکستاني کالدارو په ځای خپل افغاني رواجېدای شي؟ خپل نظرونه مو راته ولیکئ. دا و د تادین خان د امر په اړه زموږ ویډیو که خوښه شوي مو وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.